محمد صاحبزاده خان صدران روډ چې دی زما د ډېر وخت ملګری دی او دا واحد شخص دی چې د اسپانیا په پارلمان کې یعنې خپل د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ د ده ویډیو ما نشر کړې ده. ما په دې پیج کې شته او نورو پیجونو کې نورو ټیک ټاکونو کې ډېره نشره شوې ده. د تعارف محتاج نه دی چې موږ ووایو چې ته هلې ځلې ما ته معلومې دي، نو هغه مخامخ ناستې صفت یې ډېر نه دی په کار، خو د افغانانو دپاره د قسم قسم قربانۍ ورکړي او مطلب دا دی چې د هر قربانۍ ته دا تیار دی، په هر ځای ته منډې وایي، هلې ځلې کوي. زه همیشه یو خبره کومه چې دا د یوازې څوک نه وي چې یاره دلته په فیسبوک کې لګیم او لکه زه یاره چې به زه تکړه یم. زما ډېر تکړه افغانان شته دي چې د پردې په شا باندې د قلم د لارې د نورو هېوادونو پارلمان سره یا د هغې کمیونټیانو سره خبرې کوي، ډېر غټ غټ کارونه کوي، ډېر غټ غټ لیکل کوي، ډېر غټ غټ دغه په لاسته راوړي او همداسې څوک به شیر کول کوي، څوک به لایک کول کوي، څوک به کمنټ لیکي، څوک به خبرې کوي. مطلب دا دی چې مشترکه کار دی، دا دی چې یوازې دا اجازه او دغه ځان ته نه ورکوم. نو زموږ په مخکې دغه ناست دی د ګران روډ، بیا هم هر کله ویم په افغانۍ مینه، په پښتانه مینه. مولا دې راوله اول به شروع تا نه د بیرغ په باره کې ځکه چې افغانان ستا نه دا اورېدل غواړي، بیا به پروګرام په نورو موضوعاتو باندې هم خبرې کوو. درې رنګه ملي بیرغ څنګه تاسې ویوړو او د اسپانیا په پارلمان کې هغې ته پېښ شوه، څه غوښتنه مې ترې وکړه؟ مهرباني وکړئ ستاسې خپل نظر وکړئ. سلامونه او احترامات محترم پاچا صاحب او تاسو ته یو ځل بیا د تاسې ټولو قدرمنو مېلمنو ته. پاچا صاحب محترم، درې رنګه بیرغ دا د هر افغان د مور ټیکری ده، دا د هر افغان په زړه کې ده او دا په پارلمان کې ښوول، لا د نړۍ په بلو ښه مهمو ځایونو کې ښوول د ده مطلب دا هېڅ کله نه ده چې ځان مشهور کوو. دا یو احساس ده، دا یو مینه ده، دا یو لیونتوب ده. مخکې شپو کې ما ته د اسپانیا د کتالونیا ولایت پارلمان کې ما ته دعوت راکول چې تاسې د افغانستان په اړه او د افغانانو په اړه، افغانان چې څوک دلته راغله او څوک را روان دي او څوک په لاره دي او څوک چې کوم مشکل لري او د افغانستان اوسنی واکمنان په دې اړه باندې څوک خبرې. نو چې هر کله موږ دا خبره کوله ما ملي بیرغ له ځان سره وړی، نو هغو ته ما دا ویلي چې د موږ ملي بیرغ، د موږ د ایمان، د موږ د غیرت، د موږ د پښتو، د موږ د افغانیت دا یوه برخه ده. موږ له دې بیرغ نه پرته یو بیرغ هم یو افغان ته نه دی کولول وړ ده، نه دی منلو وړ ده. ډېر خوشحاله شو په دغه شي باندې، هغه زما احساسات یو ولیدل هر څه. نو الحمدلله دا کنفرانس د ما په ژوند کې د اول واري و چې زه ځکه ډېر کنفرانسو ته تللی یم، ځکه ډېر میټینګو ته تللی یم د اسپانیا په پارلمان کې له ده نه پرته هم باندې. نو دا اول ځل و چې د اسپانیا د کتالونیا ولایت په پارلمان کې د خارجي امور دغه کنفرانس و. ما تاسو ته باقاعده مکمل لینک هم درولېږم. نو هغلته ډېر له خوشحالي سره ډېر توقع او امیدونه هم راوړل. دغه بیرغ ما زه ډېر او تاسو د پروګرام هغه چې زه یو ماشوم ته ډالۍ کوم چې مخکې شپو کې کابل کې د کرکټ کاوه، اب کرکټ دی ووایي. نو باچا صاحب محترم چې افغانان نور افغانان هم چې څوک د چا ویښتان هغه افغان ماشوم چې بیرغ رالی او د کرکټ په ګراونډ کې ودرېږي یو دوه طالب په نوم خلک ورپسې راځي او هغه ته هغه نه بیرغ دی او بل راځي ورته یو ورته وایي چې ویې وړه. بالکل. نو ما دغه خپل کړنه د هغه ده ته ډالۍ کوم او دا پیغام ورکوم د تاسې له پروګرام نه هر افغان چې د موږ هېڅ چا سره که ملا غني د افغانستان واکمن او که اشرف غني د افغانستان واکمن، د موږ کار د افغانستان له ملي ارزښتونو سره ده، د افغانستان یووالي کې ده، د افغانستان په ملي بیرغ کې ده، د افغانستان په پرمختګ کې ده. که هر څوک کوي، که جمهوري خلک یې کوي، که غیر جمهوري خلک کوي. زه پاچا صاحب دا یم که یو یهودي په هرات کې وکړه چې اوس ولاړ په یروشلم ته ولاړ که چېرته، که عام د افغانستان په ګټه باندې، د افغانستان په ترقي باندې، د افغانستان په علم او تعلیم او پرمختګ په ټکنالوژي باندې او ملي بیرغ ملي ارزښتونو ته احترام لري، والله زه هغه ته سلوټ وایم. نو پاچا صاحب محترم دغه احساس هلته ماته راپورته چې صاحبزاده دا خلک چې په افغانستان کې دي سل په سله یې غوته یقین ده که دا موبایل نه وای مړه و. اوس خو موبایل ډېر کار کوي که نه.
نه دومره غیرت لري، دومره همت لري، دومره توان لري، دومره جرأت لري. او موږ په دغه سیوادو کې اوس چیرې واقعا دیموکراسي د تاسو خپل غږ پورته کولای شي، هر څه کولای شي. او نه موږ به دا شی ډاریږو چې ولا سبا ته به موږ یو ملک ته ولاړو، هلته به موږ ته نقصان لا بل ته لا خپل وطن ته. افغانستان د موږ د پلارو نیکونو ځای ده. په هیڅ صورت باندې موږ دا چاته نور پریدو او نه موږ له چا نه ډاریږو او نه موږ د چا جاسوسان یو، نه د چا چوپړوسیان یو، نه بل شی نه بل شی. بچا صاحب په اسپانیا کې تقریبا د افغانستان کوم مشران کله راشي بارسلونې ته ان شاء الله الماستري زه نور سفرو باندې زم تاسو ته اکثر د ما سفر معلومي نه زکه لچا سره عکس اخلم، لچا سره کوم میټینګ کوم، لچا سره یو مرکه کوم. یغه دا مطلب نه ده چې دیغه سوچ د ما سوچ ده، دیغه لار د ما لار ده، دیغه کړنی د ما کړنی نه. موږ هغه خلک یو بچا صاحب شمول دي تا نور داسې مرګري په اروپا کې کار کوي چې دیغه له دغه شانو سره هیڅ تعلق نه. کوشش کوي په وطن کې سوکالي راشي، کوشش کوي چې وطنم پرمختګ وکړي، کوشش کوي چې ماشومانم علم وکړي، کوشش کوي چې افغانستان سیال شي له نورې نړۍ سره. بالکل اوس هدف هم دا دی. بل قسم دې قبل مطلب بالکل زړه خبرې مهرباني زه قرآن لا سیدم چې ما مطلب دا او دا که زه په دا شی باندې د تاسو پروګرام کې قرآن لیکلی سم چې زه د خپل ځان د خپل سر په کیسه کې نه یم. ما چې دا لار نیولې ده په الله مې دې قسم ما ځان په غورس مړ کړی. اوس موږ ځانونه قربان کړي چې زم غلی سم، تم غلی سي، بلم غلی سي، بلم غلی سي، نو دغه وطن به چېرته پاتې؟ دا خو نشي کېدی. لہذا پاچا صاحب محترم تاسو د یو شي کې ایکسپرټي، زه به بل کې یم، بل ورور به بل شي کې، بل دا وطن به موږ داسې کوو. زه یقینا تاسو ته یم، یقینا ما ته معلوم ده چې اکثره والله بالله په دا ملي بیرغ باندې اکثره طالبان ورونه سخت خفه دي. دیغه او دغه هغه خبرې وي هغه مینه وسی یاره موږ یو ځای کېږو وطن به پرمختګ وکړو او دا لیکن بس دا یو څه خبر زه ګوره صاحبزاده ورور دی چې د لر او بر افغان وطن ستر شهید عثمان کاکړ صاحب د ملمو او د دې په کور کې وسره ما خبرو شو بیا ته ما دعوت ورکو. الله تعالی دې جنتونه نصیب کړي ان شاء الله. د تور خامار نه بیا بدللو هغه تور خامار شهید کو نو هغه به چې ما سره وعده وکړه چې ان شاء الله بل ځل راځم نو زبر اعظم یعنی دا د دې صاحبزاده ورور په خبرو کې چې د سره ډیر خلک علاقه لري، مینه وسره لري، محبت وسره لري. نو بالکل منګه همیشه دا یو منګ د جنگ نه غواړو ځکه جنگ افغانان ستړي دي. ګورئ موږ زه ډېر ورکوټ یم چې روسان راغله او بیا مجاهدینو خپل کې جنګ وشو، طالبان راغلي، دا ټول حکومتونه زما په دې مخکې تېر شو که نه. نو جنګ کې موږ ولا کې ګټه لیدلې. جنګ چې دی دغه جنګ هم پردی دی، ټوپک هم پردی دی، کارتوس هم پردی دی، روپۍ هم پردي دي، صرف او زموږ او ستاسې وجود د افغان پکې استعمالېږي.